محترم مخ کی جمعینا دی مونگ دی خطبات و موضوع شروع دی رشتیاو ویلو فائدے بعض فائدے مخ کی جمعی کے بیان شولے واقعات کعب بن مالک او دی نور دو صحاباو چې وقتی طور باندې تکلیف هم راغله خو اخیری الله رب العالمین داغوی توبه قبول کړه او صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ونه فرمایل بلکې داغوی د توبه قبولیت الله د قران حصہ وګرځولا تر قیامت قریب پورې بدل استلش او د دې صحاباو تذکرہ وکولش نو دا فعلو یا فائدہ دا چې الله توبه قبول کړي الله بخنه وکي او د دوی دی واقعین بعد الله هم دغه آیات مونږ ته فرمایي یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله مؤمنانو الله نه ویریږئ وکونو مع الصادقین د رښتینو خلکو مرګرتیا وو نو یو رونو دی رښتیا والو غټه فائدہ چې الله رب العالمین دی انسان ته بخنه کوي لکه څنګه صحابه او ته وکړه نو دا پاغوی پورې خاص نه د چې کعب بن مالک هلال بن امیہ او مراره ابن ربیعه الله بخنه وکړه نور چاته الله نه کوي نه چې څوک رښتیا وی دا غوی د پاره په سورته احزاب پائے کې الله رب العالمین دو وعده په یو آیات کې ذکر کړي چې دې خلکو ته الله بخنم کوي او اسرا الله به اجر عظیم ورکوي الله چې اوشید عظیم وي لوی وي ابو هريره الله فرمایي فمن يقدر قدره د هغه شی غټواله به څوک معلوم کی اندازه به څوک ولګي چې الله اوشید غټ وي لوی غټ اجر به الله دې خلکو ته ورکوي په یو آیات کې الله لس صفات ذکر کړي سورہ احزاب کې ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات ایماندار سړی ایماندار خدای مسلمانان سړی مسلمانان خدای تابعدار سړی تابعدار خدای نو رښتینی ویا رښتیا ویونکي نارینا او رښتیا ویونکي زنانه د دې لس صفاتونو بعد الله فرمایي اعد الله لهم مغفرة الله دوی خلقو ته بخنه تیار کړی دا اول نو ته الله تیار کړی او دویم واجرا عظیما الله به ډیر لوی اجر ساتلای رښتیا وایونکي پای کې شمار دی کناری نه دیو که زنانا چې رښتیا وای الله به دوی ته بخنم کوي الله او الله به دوی ته اجر عظیم ورکړي یو او صرف بخنه نه سورۃ مائدہ کې الله رب العالمین و ترا جنتون هم ذکر کړي سورۃ مائدہ یو سل لسم تاسو وګورو الله فرمایي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا د قیامت داسې ورځ چې چا رښتیا ویلي دا رښتیا به نن دته فائدہ ورکوي که دنیا کې سمامولي نقصان یا تکلیف راغلی وي نو دا معمولی خبره دی الله فرمایي د قیامت ورځ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم رښتیا ویونکي ته بنن خپل رښتیا فائدہ ورکوي او بیا الله څه فرمایي لهم جنات غټه فائدې هم دغه دي کنه لهم جنات تجري من تحتها الانهار الله به داسې جنتونو ته دوی دنګي چې پای کې به نهرونه بهيږي خالدین فیها ابدا همیشه پای کې وي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله به دون رضاوي دوی به الله نه رضاوي الله فرمایي ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی ده دا دنیا کامیابی دا معمولی کامیابی دي دا عارضی کامیابی دي لوی کامیابی ده چې انسان الله جنت ته داخل کی الله خپل رضا ورکی او د جنتي نهرونه هغه ورکی لکه سورہ ال عمران کې الله فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز کامیابی اصل دغه ده چې څوک د جهنم د اور نه بچ شو
او جنت ته داخل شو فقد فاز دغه کامیابی ده الله فرمایي د دنیا کامیابی بوي خدا به عارضی وي الله فرمایي د دنیا دا خو عارضی ژوند ده وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا دا سامان او ژوند دا خو دوکه ده ډیر انسانانه دوکه نو غټه فائدہ ده چې انسان به الله جل شانه جنتونو ته داخل کی خپل رضا به الله ورکړي او الله رب العالمین به هغه لویه کامیابی دی رښتیا ول دی ورکړي یو ورونو د رښتیا ول غټه فائدہ ده چې دا سړی په متقینو کې الله داخل چې رښتیا څوک وی نو دا سړی په متقینو کې داخل شي سورہ زمر کې الله فرمایي والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون والذي اغاز جاء بالصدق چې رښتیا راوړلو ټولنا لو رښتیا راوړونکی څوک دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصدق به چا چې تصدیق وکړه چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سره وړي دي دا رښتیا دي دا حقیقت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی شی څه شی دی یو قرآن یو د محمد رسول الله فرمان ور حدیث د دې چې چا تصدیق وکړه نو دا الله فرمای اولئک هم المتقون دا متقیان خلک دي د حدیثنا په ډیرو طریقو سره خلک اړول شي یو خو خالص منکرین حدیث دي چر حدیث دا نعوذ بالله من ذلک بے اعتبار شی دا ظنی شی دا یا به رښتیا وي یا به دروغ وي نعوذ بالله من ذلک نه داسې نه دا خلک مصدقین نه دي دا تصدیق کوونکي نه دي دا د دې لس نه بهر دي والذي جاء بالصدق وصدق به او دویم بعض خلکو چوکټونه جوړ کړي چې دې چوکاټ ته راننوځو دا حدیث به منو کني بیا به حدیث نه منو او یا دې حدیث نه موږ دا جوابات کوو کرخی ته اصول ذکر کړلو جوړ کړلو اصول کرخی په نوم باندې چې موږ د مذهب نه خلاف راشي یا بدام مؤول وي تعویل به کوو په دې جواب به کوو یا به دا به غرزو زکه د ځان نه یو قاعده جوړه کړه اذا تعارض تساقط چې حدیثونه دوه ټکراوي دوه حدیثونه پرې دا باقاعده دا اصول خلقو ته پڑھاول شي د علم په نوم باندې د دین په نوم باندې دا پڑھاول شي اذا تعارض تساقط چې دوه حدیثونو ټکراو راشي دواړه پرې دا ډېر خبره جوړول شي حدیث نه دا خلک په دې کې داخل نه دي چې سړی د سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو تصدیق نه کوي او یې رجو ډېر متقی سړی دا ډېر تقوا والا سړی والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون نا دا متقیان هغه خلک دي چې چا رښتیا راوړي دي د تصدیق کوي او دا نه دی نه استاد محترم شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه په تفسیر کې لیکلي دي چې هر داعی حق ده چام چې حق بیان کړو کده عالم ده او که عالم نه ده خو چې دا یو دینی خبره بیان کړه او چای تصدیق وکړه په دې کې داخل شو والذي جاء بالصدق د سړی رښتیا خبره وکړه یا د قرآن یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان او چای تصدیق او چا بالکل جدا خبره منو دا حق ده دا رښتیا ده الله فرمای اولئک هم المتقون دا خوش نصیب متقیان دي لهم ما یشاء عند ربهم الله به دوی ته هغه شی ورکوي چې دوی څه د الله نه غواړي ذالک جزاء المحسنین دا د نیکوکارو اصل نیکوکار هم دغه خلک دي الله فرمایي الله د نیکانو ته داسې بدله ورکوي ورونو یو د رښتیا ویلو فایده دا ده چې دا سړی نیکی ته رسوي چې اخیری ټکونه جنت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث امام بخاری امام مسلم رحمه الله نقل کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایا علیکم بالصدق امام امته پزان باندې رښتیا لازم کو ورته د سړی دا اراده وکړي چې ان شاء الله زبر رښتیا وایم اراده وکړي د الله نه وغواړي توفیق د الله نه وغواړي چې زبر رښتیا وایم نبی هم فرمایي علیکم بالصدق
پزان رښتیا لازم کو ځکه فإن الصدق يهدي إلى البر رښتیا سړی چې ته رسوي نیکۍ ته د رښتیاو انجام څه ده نیکي ده وإن البر يهدي إلى الجنة او نیکی سړی جنت ته رسوي رسول الله فرمایي لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق یو سړی به رښتیا وایي او د رښتیاو کوشش کوي ګوره هر عمل چې دا یو مجاهده هم غواړي کوشش هم غواړي یو سړی په دې کوشش کې ده چې زه به رښتیا وایم رښتیا وایم نبی هم فرمایي یو سړی د رښتیاو کوشش کوي حتی یکتب عند الله صدیقا د الله په نیز د الله په رجسټرو کې رښتینی ولیکل چې پلان کوي دا رښتینی سړی ده صدیق ولیکل شي صدیق هغه چاته ویل شي چې ډیر زیات رښتیا وایي د الله په نیز ولیکل شي اور رسول الله فرمایي د دې په مقابل کوم و ایاکم والکذب خبردار ځان د دروغ نه ځان بچ کوئ ځکه فإن الكذب يهدي إلى الفجور گناہ طرف ته رښتیا دروغ ویل سړی گناہ ته رسوي ځکه دروغ په ذات هوت خپل گناہ ده وإن الفجور يهدي إلى النار د ګناهونو اخیری ځای څه ده اور ده اور رسول الله فرمایي لا يزال الرجل یو سړی به وي یکذب دروغ وی ويتحرى الكذب او د دروغ په کوشش کې لګیا دی ځکه ورورا چې یو دروغ دی وای دا هغه لپاره بیا نور دروغ دی کله کله سړی دی یو دروغ پټولو لپاره شل دروغ نور به وای ځکه یو دروغ پټوي دروغ به تا ویلې وي هغه لپاره بیا نور دروغ وي هغه لپاره بیا نور دغه تسلسل به جاری وي نو رسول الله فرمایي ويتحرى الكذب د دروغ په کوشش کې دا حتی یکتب عند الله کذابا د الله پر رجسټرو کې د دروغجن ولیکل شي دروغ انتهایی نقصان دی او انتهایی ضرری دی د انسان مومن دی پاره ورونه دی رښتیاو یو لوی غټه فائدہ ده چې دا سړی د انبیاء علیهم السلام خو خپلون کړه رښتیا دا د انبیاء علیهم السلام خو د عادت ده ټول انبیاء علیهم السلام رښتینی او صدیقین او رښتینی ډېر رښتیا وایونکي الله قرآن کې دی مختلف انبیاء علیهم السلام تذکرہ پر رښتیاو باندې کړی سورہ یوسف کې ګوره د یوسف علیه السلام باندې انتهایی تر دې بدنامه په د باندې لګي د عزیز مصر خدا چې عام مشهور ده په زلیخا باندې په یوسف علیه السلام باندې بدنام ورغ د هغې د وجې نه جیل ته لاړ ښځو د ګناه دعوت ورکوه رنگ رنگ امتحانات په باندې راغلو او یوسف علیه السلام رښتیا به هر ځای کې د رښتیاو خوی و نو اخري دغه خلینا چې په چا په دې باندې تهمت لګو عزیز مصر سورہ یوسف تاسو وګورئ یو 50 کې الله رب العالمین فرمایي دغه د عزیز مصر خزا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین دغه خلدا دغه د خلینا په یوسف علیه السلام باندې تهمت لګي عزیز مصر ته وی چې د ما باندې د بدای اراده کړو او بیا څه بیا وی الان حصحص الحق اوس حق کار شو انا راودته عن نفسه ما د نفس مبارک دی غلول او د حال څه انه لمن الصادقین دا یوسف علیہ السلام رښتونه دا آخری انجام آخری ګټه دا د رښتیا و ابراهیم علیہ السلام دا ورونو دی ملت ابراهیمی د مونږ دا ملت ابراهیمی چې دا ابراهیم علیہ السلام دی انبیاء علیهم السلام پلار دا د نه بعد چې څومره انبیاء علیهم السلام راغلیو هغه د په خاندان کې ځکه ابراهیم مخ دا وی کنه دا اصل کې د دین راوته دا ابراهیم پلار مهربان انبیاء علیهم السلام پلار دا نو داغه مبارک الله داغه صفات چې الله بیانوي نو په څه باندې بیان د رښتیا او صفات الله کوي سورہ مریم کې تاسو وګورئ رب فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا
ابراهیم علیہ السلام تاسو را یاد کو په قران کې دا ذکر وګورو کنه انه کان صدیق النبی دا دې رښتینه هم او د الله نبی هم اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام الله ذکر کې اور اس پہ پس اللہ فرمائی وجعلنا لهم لسان صدق علیا اللہ فرمائی دی اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام دوی ته الله دی رښتینو ژبه ورکړې وه ذکر خیر به یې کېدله علي او مرتبه یې ډېره زیاته اوچته دارنګې اسماعیل علیہ السلام په دې سورہ مریم کې الله ذکر کړی رب العالمین فرمایي واذکر فی الکتاب اسماعیل اسماعیل علیہ السلام قرآن کی یاد کر انه کان صادق الوعد دا رښتینی دی وعده و وعده به ډېره رښتیا کوه تر دې اوس چا سره وعده کړې وه هلکه پلان کیدی کې اما او تا دی یو ځای کېدو ځای ده دې ته به راځي اسماعیل علیہ السلام هغه ځای ته راغله 3 ورځې هغه ځای کې انتظار کړی و هغه سړي ته 3 ورځې انتظار کړی و رب ځکه فرمایي انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی دې رښتینی دی وعدې هم رښتینی و ډېر زیاته و نبی دی الله او رسول هم دغسې ادریس علیہ السلام الله څه فرمایي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیق النبی ادریس علیہ السلام یاد کا دے دے اللہ نبی و رسول دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخو یو عجیب شان لرل پرشتیاو یو مقام لرل زگا چکل اسلام نشتا دا دین نشتا دا دور جاہلیت دا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق سوئی صادق الامین چی دے رشتینا ہم دا امانتدار ہم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دعوت نشتا وہی نشتا دا اور رشتہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت آغا جاہلیات والا کوئی مخالفین خلق کوي چې دې رښتینه حمدا او د الله رسول حدیث دی بخاری کې دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وحی راولېګا وانذر عشیرتک الاقربین اے نبی صلی الله خپل نږدې رشتہ دار دی اول د الله نه ویرو ځکه دا د دعوت اصول دي د دعوت ابتدا د خپل کور او د کلی نه وګا دا غینه شروع وکا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سورہ شعراء کی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل رشدی رشتہ دار دی اول دی اللہ نو ویرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان وکړ دی صفا غونډی ته ټول قریش شراف شو حدیث کې دی فعما وخصا ټول قریش ته دعوت ده هر خاندان بنو فهر بنو عدی ټول ته خبر بنو هاشم ته ټول راوختلو نو خلق لاړو چې تاسو ګورو وګورو چې دې څه موږ ته وایي یو سړی ته موقع نه وه نو هغه به څوک خپل نماینده ولګل چې لاړ شه محمد صلی الله علیه وسلم خلق راټولوي ټول قریش راټولوي څه خاص خبره شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول قریش ته اول تصدیق د خپل ځان واغسته تو فرمای الله ارایتکم لو اخبرتکم اے قریشو اے دما خاندان کزتا اس تو خبر دیکم ان خیلا بالوادی تريد ان تغیر علیکم یو ډله دا یو قافله دا یو گروه دا پتاسو د دی وادی نه اخوده او پتاسو اراده دی حمله لري اکنتم مصدقیه اما تصدیق کوئ اما دا خبره ممنو کزتا وین شره د دی وادی نه اخوا یو ډله یو جماعت پتاسو اراده د حمله لري نو قریش تاسو ما خبره منو ټول قریش به یک زبان وي نعم او موږ د تا خبره منو تا خبره منو وجه صدا وجه دانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مال ډیر زیات ده وجه دانه چې موږ تاسو سره اسم ورور ولیدا تم دې موږ قریشی به دیو جن منو یاد دیو جن چې ټول قریش سردار وجه میں تذکر کا وجہ سے ذکر کرا ما جربنا علیک الا الصدق من پتا باندې د رښتیاونه علاوه بل تجربه کړی نه دنو تا چې ته دروغ ویلی نه دي تا چې ته د حقیقت نه خلاف خبره کړی نه ده ما جربنا علیک الا الصدق مون همیشه پتا د رښتیاوله تجربه ده ته رښتینه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بیا چې تاسو ما تصدیق کوئ نو زه یو خبره ته کوم
انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید و خلکو دی الله ډېر درون عذاب دا یو سخت عذاب را روان دا د هغې نه مخکې زه تاسو ته یرونکی یم یعنې زه د الله نبی یم الله طرف نه استاد نبی پیغمبر یم زه تاسو ته یو خبر در کوم که دا مو ونه منه د الله یو سختترین عذاب د هغې یره در کوم نو چې کله رسول اعظم دا خبره وکړه د خپل کور سړی راپورته کېږي ابولهب تبا لک سائر اليوم الهذا جماعتنا دومره سخته خبره رسول اعظم ته کوي خیره کوي تا دپاره د ټوله ورځ خرابوي نعوذ بالله من ذلک یا مونږ په داسې تعبیر سره دی نه غوښتم کوو چې الله دې تا هلاک کړي نعوذ بالله من ذلک الهذا جماعتنا دومره معمولي خبرې دپاره دې مونږ راغوښتو ته ګوره رسول الله صم کوم دعوت کوي انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید او د الله بندگانو د الله سخت عذاب را روان دی هغې نه مو یروم او دی څه وایي الهذا جماعتنا صرف دومره معمولي خبرې ته تا مونږ نورونو اول ګوره ټولو قریش هغوی دا تصدیق کړی و چې ما جربنا علیک الا الصدقا مونږ په تا باندې د رښتیاو نه لابد تجربه نشته او وروستو بیا دا خبره کوي دې نه معلومه دا ده چې د رسول الله صم شان هم دغه و چې کوم دا اول ذکر کړ ځکه د دعوت نه بعد بیا خو په تا باندې اعتراضات به شروع کېږي دې ته به ورځ ځان کوي دا څه ناشنا خبره نه ده چې حق بیانېږي د دې نه خلاف کېږي عبدالله ابن السلام دا د یهودو غټ عالم دین و لوی عالم و د تورات کله چې د اسلام راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یهود ډېر زیات تهمتګر قوم ده دا په انسان تهمتونه تړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما متعلق ته نه تپوس وکړه زه به پټ کېنم عبدالله ابن السلام رضی الله عنه دا پټ کېناست یهود راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د عبدالله ابن السلام تاسو کې څنګه سړی ده هغه وی چې خیرنا ابن خیرنا دا مونږ کې ټولو نه غوره سړی ده د پلار مونږ کې ټولو نه غوره سړی دا ډېر اوچت خلکو اولاد او اعلمنا دا په مونږ کې د ټولو نه عالم ته علامه ده په مونږ کې ډېر صفتونه د هغه بیان کو رسول الله ته فرمایي چې هغه اسلام راوړي هغه وی چې الله دې نه کړي چې هغه به اسلام راوړي عبدالله ابن السلام رضی الله راوته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پمدک مجلس یهود بیا څوي شرنا وابن شرنا دام په مونږ کې شری سړی دا د پلارم شری سړی و د پلارم شر جوړول دم شر جوړاو دم شر جوړونګا د پلارم شری سړی دا ګوره دای دې سره تړلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق اول قریش وی ما جربنا علیک الصدقا او چې کله دین وਹੀ بیان کا دغه دعوت بیا څوي تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا ورونو رښتیاو کې ډېر فائدې دي الله دې مو تاسو رښتینی جوړ کړي